په قوم ترين دی لکه د کلب عقور په شان باندې به بیا ویډیوګانې کولې او چیلنجونه به ورکول خپل علمي مسئله نه بیانوله مناظره ګوره هلته کیږي چې صرف د دواړو جانبینو نه درې کسي او د دوستانه فضا کې مناظره وشي لیکن دوی به د نمائندګانو مجلس تم ټول سیفیان را حاضرېدل او د خبرو مجلس ته هم ټول سیفیان را حاضرېدل یعنی د اول نه شرط اراده و سالسین په منځ کې راغله د سالسینو خبرم تاسو واورېده چې هم دوی لغوه کړه یعنی د شر په اراده لغوه کړه 13 شپې د 10 تاریخ باندې زمونږ د نمائندګانو سره په خپل مناظره لغوه کړه د دوی جرار سیفی او همدرد سیفی مناظره لغوه کړه موږ سره ریکارډ شته په خپل عبدالخالق سیفی ویلی دی او د دوی د جرار سیفی ویلی دی چې که زمونږ شرایط نه منئ بس مناظره نه کوو وای چې یو ویډیو به تاسو وکړئ یو به موږ وکړو چې مناظره ونه شوه لیکن چې کله زما نمائندګان مدرسې ته را رسېده دوی به پوسټر چاپ کړی وه چې سبا 11 بجې مناظره ده زه هم داسې ځای لیکلی و چې ماته خو معلوم نه و ټیم هم ماته معلوم نه و نو دغه سیفیانو بریالویانو د ځان نه د مناظرې ټیم هم مقرر کړی د ځان نه وخت هم 11 بجې مقرر کړی وي د خپل ځان نه زم مقرر کړی زم مونږ لیدل نه او د ځان نه کاغذ هم لیکلی دا کم کاغذ چې دوی په فیسبوک نشر کړی دی د عبدالخالق دیم طلاق واچي او د همدرد دیم طلاق واچي چې دا کاغذ کې دی کې زموږ د نمائندګانو دسخط شته نو د ځان نه کاغذ هم لیکلی د ځان نه شرایط هم لیکلي او د خپل طرف نه دسخط هم کړی دی او د دروغو نه بیا زموږ د ملګري دسخط هم کړی دی عبدالخالق دی بیا طلاق واچي او د همدرد دیم طلاق واچي چې دا کوم کاغذ د په فیسبوک نشر کړی دی چې دا په دې کاغذ کې دسخط دی چې دا دسخط زموږ د ملګري دی مولوی حسن لیکلی په دسخط کې څوک خپل ځان سره مولوی لیکي او هغه خط او د دسخط او زما د ملګري دسخط هغه رسم الختم یو شانته دی ټول پوهیږي چې دا د یو کس لیکل دي دا ټول نو که عبدالخالق په دې طلاق واچولو چې دا دسخط زما د ملګري دیم زه به دته بیا یو مسلمان خو به ورته ووایم د عالم خدا شان نه بیا د یو ګمنام ځای نه نن موږ درس خلاص کړو د یو ګمنام ځای نه لایف شروع کړو چې موږ د مناظرې ځای ته راغلي یو په هغه لایف کې چې ما وکتل ټول سیفیان پکې موجود دي نو زموږ پسې هم طالبان راغلل ما د غلام حضرت مولوی صاحب د ورور ګل حضرت مولوی صاحب سره رابطه وکړه د شپې نه مې ورسره رابطه وه چې زه خپل صرف 2 کسه درلیږم دوی د بیګانه ځای تعیین کړی دی ماته دا ځای هم نه دی معلوم وخت هم خپله تعیین کړی مناظرین هم خپله تعیین کړي د ایاز پاچا چې د شر کونه ده دی هم پکې را داخل کړی دا ټول په خپله دوی کړي نو ګل حضرت مولوی صاحب ما سره وعده وکړه چې صرف 2-3 ملګري ته راولېږه او 3 به زه هم دوی سره به زه خبره خلاصه کړم لیکن چې کله لایف شروع شو چې موږ د مناظرې ځای ته حاضر یو او سات ته به کاته چې 11 بجې به کله پوره کیږي مطلب یې منافقت نو بیا زه په خپله د کتابونو سره د یو څو ملګرو په شمول د دوی دغه مرکز ته ورغلم چې د کم مرکز نه دوی میټنګونه کوي او د کم مرکز نه چې دوی بریالیت خپروي نو د دوی مرکز دارالاحناف د غلام حضرت مولوی صاحب مدرسې ته ورغلم او د دې لپاره ورغلم چې زه معلوم شي یا د هغه خلک دلته راوغواړي خو ټول سیفیان نه د مناظرې چې کوم مناظرین دي 2-3 کسه او یا د داسې یو سالس ځای چې اتفاقي ځای او د امن ځای هلته به موږ ورشو لیکن د ورتلو سره زموږ په ملګرو حسن مولوي صاحب باندې سیفیانو حمله وکړه موبایل یې ترېنه واخیستو کنځلې ورسره وکړې بیا چې کله موږ حجرې ته ننوتو په حجرې کې د پشتخر یو بل پاچا راوستی و نو دا خو نه په مناظره کې صدر مناظر دی نه معاون دی د په مناظره کې څه کارو دم ګستاخه ژبه خوځوله کنځلې وکړې لاس یې واچولو او ایاز پاچا چې د راتلو سره چې هغه کوم ځای ته د حجرې ته راننوتو نو د راتللو سره یې کنځلې او ګزار وکړو او په خپل ځای کې یو سالس چې زموږ د طرف نه نو سالس بالخیر هغه په 15 کسانو باندې وهلو بې عزتي وکړه نو د چا سره چې حق نه او په باطله باندې وي اهل حق نه هغه په خپل ځای کې څوک د چا بې عزتي نه کوي په خپل ځای کې چاته کنځلې نه کوي علمي مسله د په دلایلو باندې حل کیږي او د دلایلو ترتیب دا نه چې ټول سیفیان دي د یو جلوس په شکل باندې راشي چې مناظره ده دا خو د اهل باطلو شعار دی چې مناظره ورانول غواړي د پیښور ټول سیفیان راټول کړي نو
دغه ماجرا و د دې نننۍ د مناظرې حال او کیفیت